د هیواد د روغتیايي مرکزونو او روغتونونو په خدماتو کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د یو شمېر خصوصي روغتونونو مسؤلین وایي چې د هیواد په کچه بېلابېلو روغتونونو ته مجهز طبي وسایل او کیفیت لرونکي درمل راوړل کیږي چې د هر ډول ناروغانو ښه درملنه ترسره کیږي. حال قراقرا در چند سال اخیر الحمدلله مشکلات بسیار کم شده. قبلا زیاد بوده، حال به خاطر که ماشینای پیشرفته در افغانستان آمده، خصوصا شفاخانه رحمت که حال شما تشریف آوردین میبینین که ماشینای پیشرفته است، مثلا ام‌آرآی، سی تی اسکن، یا اونقدر زیاد مریض خارج از کشور مهاجر نمیشن، مسافرت نمیکنن، یعنی مجبور نمیشن که برن. د کابل ښار د رحمت خصوصي روغتون ډاکټران او مسؤلین وایي چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان یې دغه روغتون ته طبي وسایل راوړي او په دغه روغتون کې متخصص ډاکټران شتون لري او اوسمهال د ناروغو هیوادوالو درملنه په خپل هیواد کې ترسره کیږي. خوشبختانه بگویم شفاخانه ما البته تنها شفاخانه ما نه، به سطح کابل حالا تجهیزات امکانات را برآورده ساختن که تعداد از مراجعین و یا هم مریضانی که به خارج از کشور هجرت میکردن میرفتن حالا کمتر شد و بخصوص شفاخانه رحمت شفاخانه است که از لحاظ امکانات تجهیزاتشون بسیار معیاری و استاندارد ساخته شده و یک شفاخانه است که در عین حال از چند کشور ما با خود دکتران خارجی رو داریم که مثلا در بخش وایی و قلبی ما دکتر ترکی رو با خود داریم که دکتر صاحب حسن شاهین، اینا بخش وایی قلبی ما را پیش میبرن. هر نوع مشکلات قلبی باشه حالات ایجاد قابل تداوی است. و همچنان بخش داخلی عمومی ما را دکتر سید سهیل اقبال شاه از پاکستان پیش میبرن و همچنان بخش عقلی و عصبی ما را دکتر صاحب شیف پراساد از هندوستان هستند که هر نوع مشکلات عقلی و عصبی باشه را میتونن همینجا درمان بکنن. و همچنان بخش ارتوپدی ما را دکتر هندی است، دکتر صاحب کمار از هندوستان حضور دارن، نمیشه هر نوع مشکلات ارتوپدیک باشه میتونن که کاور بکنن. تمام وسایل و تجهیزات موجود می باشد در شفاخانه رحمت. نیاز نیست که مردم ما به خاطر صحت خود یا به خاطر تداوی به بیرون از کشور مهاجرت کنند. خدا را شکر میکشیم که همین مهاجرت کمتر شده و شفاخانه میتونه که به خاطر مردم خدمت کنه و رفع نیازهای مردم را بسازه. در شفاخانه الحمدلله از ماشینایی که بخش خود ماست گرفته تا ماشینای لابراتوار یا مثل ماشینای خود ما فعلا ام‌آرآی است، سی تی اسکن، ایکس ری، فلوروسکوپی، آپیجی دندان، چیزا داریم. این ماشین کسه مثل کار شما به تصویر میبینید اپارتول سین از کمپانی هیتاچی است، 0.4 تسلا می باشه و این معاینات دکتر صاحبا به خاطر بعضی مریضا که است مثلا هموراژیک می داشته باشه یا کدام پاتولوژی تومور چیزی در برین یا در مغز یا می داشته باشه میته. و دیگه این ماشین کسا زیادتر برای مریضایی که دیسک کمر یاسته امی رقمامیانه بگویم استفاده میشه زیادتر. د یادونې وړ ده چې د عامې روغتیا وزارت له لوري په دولتي او خصوصي روغتونونو کې روغتیايي قوانین په ښه توګه پلي کیږي او د نړیوالو سازمانونو همدارنګه د هیواد د خصوصي سکتور په ملاتړ د پخوا په پرتله په روغتونونو کې د ناروغانو ښه درملنه ترسره کیږي چې ورسره ګاونډیو هیوادونو ته د ناروغانو په تګ کې د پام وړ کموالی راغلی دی.